فانما اطعمه الله وسقا، ځکه چې دا خوراک څښاک دله چا ورکو؟ الله ورکو. نو د دې نه یوه خو دا مسله راووته، ټوله غټه مسله، چې خوراک څښاک سره چې قصدن عمدن وکړي نو روژه ماتېږي. او زه ته انشاءالله اوس لږ ساعت بعد دا بیانوم چې روژه په څه ماتېږي، به د ټول ذکر کړم چې د حدیث وضاحت. بله مسله دا راووته چې یو سړی د روژې په حال کې او د ده نه هېر شوي او دی خوراک او څښاک وکړي نو او بیا ورته رایاد شي زما روژه ده، نو روژه دې خپله پوره کړي، روژه څه ده؟ روژه صحیح ده. دویمه اهمه مسله، یو سړی د نوڼۍ یې خوله کې پرته وه چې رایاد شو ورته چې زما څه ده؟ روژه ده. او نوڼۍ سره به څه کوي؟ ګزاري به یې؟ ولې؟ نو خولې ته ورچولې نه ده؟ تیری به نه؟ جواب هم دا دی چې تیری به نه، ځکه چې موږ چې ده چې دا مخکې یو څو نوڼۍ تېرې کړي دي، دی معذور او ده ته یاد نه و، اوس خو ته یاد شو. اوس یې چې دی تیری نو دا به صحیح، دا به دی قصدن عمدن دا کار کوي. بله مسله دې کې د علماو اختلاف دی چې ته یو کس وینې د هغه روژې او هغه خوراک کوي، اسحاق کوي او هېر شوي دي ته به ورته رایادې که نه؟ نو بعض علما وایي نه به رایادې ورته. ولې؟ وایي دا خو الله دله ورکوي او دې څه ګناه خو نه کوي. بعض علما وایي نه، صحیح ده د هغه دپاره ګناه نه ده، الله یې نه رانیسي، خو ته چې دی اینې نو ته دی په یو داسې کار اینې چې هغه د روژې په حال کې روا نه دی او په تا لازم دی چې ته دله تنبیه ورکړي. زما خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی. نن وایي الله وله خوراک او څښاک ورکړي، دا خو موږ هم وایو چې الله وله ورکړی دی. صحیح شوه، څومره پورې چې د ده په نصیب کې وه هغه یې څکلی هم دی او هغه یې خوړلی هم دی. اوس ما چې ولیدو نو زه به ورته ووایم چې وروره ستا څه ده؟ ستا روژه ده. ها بله یو مسله ورسره دا یاده کوي چې اکثر په دې روژه کې هغه سړی خطا کېږي چې د روژو سره عادت نه وي، روژو سره عادت نه وي. او ځکه د ابوهریره رضی الله عنه په باره کې راځي هغه سره یو کس ملګری شوی روژه یې وه، یوسفزي ته دوی ورلوجو، هلته هغه سړي خوراک وکړو، زما خو روژه وه. بل ځای ته بیا لاړو، هلته یې هم خوراک وکړو، زما خو روژه وه. دریم ځای ته لاړې، هلته بیا څه وڅکل که څه چلو وکړو، زما خو روژه. هغه ورته وایي ته د سره د روژو سره عادت نه وي. سړی یو پیر خطا شي په میاشت کې پیر دوه، هم الحمدلله ډېرې داسې روژې په موږ کې په اکثرو تېرې شوي دي چې هغه پکې نه دی خطا شي. او زه میاشت کې یو پیر دوه انسان دی کمزور، اوس په ورځ کې ته دوه درې پیرې نو بیا ته د روژو سره نه عادت. کوم سړی چې روژو سره عادت وي هغه نه اکثر خبره نه هېرېږي، والله اعلم. ښه یو سړی دی، اسې تاسو نه یو تپوس کوم چې ستاسو د علم هم پته ولګي. یو سړی دی هغه نه هېر شوي و، خوراک یې وکړو، بیا ورته رایاد شو چې زما خو روژه وه. نو د هغه دا ګمان و چې زما روژه ماته شوې، دا دې مسلې نه خبر نه و، نو بیا یې پسې نور خوراک هم وکړو. د ده روژه صحیح ده که نه؟ نو چې علم بلکل چا سره نه دی هر وخت معذوره دی، ولې نه ده صحیح؟ بارک الله فیک. دی که معذور و نو دی په دې اولني خوراک کو چې کله د نه یېرو، خو دویم پیر چې د خوراک کو دا خو د قصدن عمدن کړی دی. نو قصدن عمدن چې د خوراک وکړو نو روژه دې ماته شوه. حجی اخره کې به دا مسله ذکر کو چې روژه په څه ماتېږي او په څه نه ماتېږي. دا مسلې د روژې د مسلې د کتاب کې نور هم ډېرې پاتې دي. زه داسې یو ترتیب کوم انشاءالله چې د شعبان کې
دورې په دې منځ منځ کې دې له ورځې ورکو او دا مسلې پوره کړو. دا اهم دي. او دا مسله به ورسره نن ذکر کړو چې روژه په څه باندې ماتېږي. یاده کوي روژه چې په څه باندې ماتېږي، نو یو د ښځې او خاوند کوروالی، په دې کفاره څه ده څه نه ده، دا بیا په وروستو مسلو کې وبیانېږي. دغه شان الاستمناء، په خپل لاس سره خواهش پوره کول. لکه بعض علماء دې سره روژه نه ماتېږي، خو نه احتیاطي قول دی دې سره روژه ماتېږي، ځکه چې هغه حدیث کې دا دي وی الله وایي چې زه چې دې روژتي له دا ثواب دومره ورکوم، دا په دې چې د خوراک او څښاک او شهوت زما دپاره پرېښودی دی، نو دا هم د شهوت کار دی. دریم خوراک او څښاک، په خوراک او څښاک سره روژه ماتېږي. څلورم هغه څه چې د خوراک او څښاک کار کوي، هغه څه چې د خوراک او څښاک کار کوي. لکه یو سړی دی ځان ته ستنې وهي او هغه ستنې د بدن له داسې طاقت ورکوي لکه دی چې خوراک او څښاک کړی، دې سره هم روژه ماتېږي. دغه شان قصدن عمدن الټۍ کول. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې په چا باندې زور زبردستي وشي، لکه یو سړی دی هغه الټۍ کولی نه، خو طبیعت یې داسې خراب شو چې الټۍ ترې وکړی شوې، په دې روژه نه ماتېږي. خو که یو سړی لګیا دی په مرۍ کې ګوته وهي په خپله او الټۍ کوي، نو دې سره روژه ماتېږي. ښه، حجامه په عربۍ کې د بدن نه وینې ویستو ته وایي. په دې کې د علماو اختلاف دی، احتیاط دې کې دی چې حجامې سره روژه ماتېږي. افطر الحاجم والمحجوم، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د دې سره روژه ماتېږي. ولې دې سره ولې روژه ماتېږي؟ لکه یو سړی د بدن نه وینه وباسي، ښکر لګول، پښتانو ته ښکر لګول. حجامه اوس خو ښکر نه، ښکر ورته به دوی پخوا به دا په ښکر وایسته، ښکر به پکې اېښود، پکې به سوری کړو او په خوله به یې ترې وینه راښکوده، د سرمن نه به دا وینه راوته. اوس خو مشینان راوتي هغې ته وینه وباسي. د ده ولې روژه ماتېږي؟ ځکه چې دې سره د ده بدن کمزوری کېږي. نو احتیاط هم دې کې دی، احتیاط دې کې دی چې د روژې په دوران کې انسان حجامه ونه کړي. دغه شان زنانه باندې چې ماهوارۍ وینه راځي یا د سرویښتۍ، دې سره روژه ماتېږي. ښه، زه یو څو څیزونه ته ذکر کوم چې دې سره روژه نه ماتېږي او بعض خلک ترې خبر نه دي. اولنۍ دا خبره یاده کړئ، د سترګو دا قطره نه، د سترګو کې چې موږ قطره کوو، د دې سره روژه نه ماتېږي. د سترګو د قطرې سره روژه نه ماتېږي. دغه شان په غوږ کې قطره کول، څاڅکی، د غوږ څاڅکی چې د دې سره هم روژه نه ماتېږي. سترګې تورول، بعض دا دې نه دي خبر، د هغوی ذهن کې دی چې سترګو رانجې چې دې ولګول نو دې سره روژه ماتېږي. نه، رانجو لګولو سره روژه نه ماتېږي. څنګه چې د سترګې د څاڅکي او د قطرې سره استعمالولو سره روژه نه ماتېږي، دغه شان د رانجو لګولو سره روژه نه ماتېږي. غاښ ویستو سره روژه نه ماتېږي. غاښ ویستو سره روژه نه ماتېږي. زخم په بدن کې جوړ شوی دی، هغې باندې دوایانې لګول، هغې پټۍ کول، هغې ګنډل، هغې هر څه دې سره روژه نه ماتېږي. کوم خلک چې د زړه بیماران دي، الله دې موږ ټول د زړه د بیمارۍ نه وساتي، ظاهري او باطیني. او کوم څوک چې بیماران دي الله دې ورله روغ صحت ورکړي. دوی له اکثر ګولۍ ورکوي د ژبې لاندې ږدي، د ضرورت په وخت کې هارټ اټیک نه بچ شي، هغې دپاره د ګولۍ لاندې. دا ګولۍ چې د ژبې لاندې کېږي نو دې سره روژه نه ماتېږي. خو دی به دا تیری نه، تیری به ناسې ژبې لاندې ایښودي، هغې هم دې دپاره صرف ژبې لاندې کېږي، هغه اثر کوي په خپله، نو دې سره روژه نه ماتېږي. او دا ډېره اهمه مسله ده، ځکه دا راپېښېدی شي د زړه بیمار ته. څه به تری کړي؟ یو سړی د زړه بیمار دی او د ورځې هغه ته دا مشکل راغی، موږ هغه ته وایو ته ګولۍ د ژبې لاندې کېږده او روژه دې نه ماتېږي. ښه،
مسواک استعمالولو سره روژه نه ماتېږي، بلکې مسواک استعمالول څنګه چې مستحب دي په عامو ورځو کې روژه کې مستحب دي، خو کوشش او خیال به دا کې چې د دې مسواک نه څه دننه معدې ته لاړ نه شي. لاړې څه خبره نه ده، خو چې دې څه نه پای کې معمولي دننه څه لاړ شي دغه به احتیاط کوي. ها د غاښونه اینځل په ټوتپیسټ سره په دې سره څه پاکول نو دا جایز دي او په دې سره روژه نه ماتېږي چې څه تېر نه شي، چې څه تېر شوي نه وي نو روژه پرې نه ماتېږي. خو بیا هم احتیاط دا دی چې انساني روژه ماتي په وخت کې روژه ماتي کوي او بیا خوله وینځي نو ډېر احتیاط دی. خو که څوک یې کوي نو موږ یې منع کولی نه شو او روژه پرې نه ماتېږي. روژه پرې کله ماتېږي چې کله څه پکې تېر شي. ښه خولې ته چې اوبه واچوو په دې خوله کې چورلې په دې سره روژه نه ماتېږي. غړغړې کولو سره روژه نه ماتېږي الا دا چې دننه اوبه لاړې شي، دې سره روژه نه ماتېږي. ها د سابندۍ مرض چې د چا دی هغه اکسیجن ورته لیکوي، هغه بخاخ ورسره اسپرې، دې سره روژه نه ماتېږي ځکه چې دا دې پړپوسانو ته ځي، دې د معدې سره کار نه وي ګوره، دا دې پړپوسانو ته ځي. نو که د یو چا باندې سابندي راغله او دغه سپرې ځان ته کوي نو په دې سره روژه نه ماتېږي. اکسیجن لګول لکه یو سړي ته مسله راغله د سینې سابندۍ ته ډاکټر له بوتو هغوی ته موږ اکسیجن لګوه خولې ته دا شی پوره ولګوي دې سره روژه نه ماتېږي الحمدلله. ها په جسم باندې کریم لګول، وسلین لګول، تیل لګول چې څه لګې دې سره روژه نه ماتېږي. معدې ته د علاج دپاره مثال کې کیمره کوزول څه شی کوزول په دې سره روژه نه ماتېږي الا دا چې هغې سره څه لګېدلي او هغه دې معدې کې پاتې شي معدې ته ځي هغې سره روژه ماتېږي، نور دې سره روژه نه ماتېږي. نو دا یو څو مسلې دي چې اکثر د رونو ته راپېښېږي. دغه بخار لکه ته یو ځي ته رالې او هلته لوګی دی، اکثر د عرب د خوشبو استعمالي خوشبو یې لوګی کړی بخور، نو هغه ځي کې لوګی دی، دا لوګی که دننه لاړ نو په دې سره روژه نه ماتېږي الا دا چې ته یې قصدن بوځې، لکه تا په خپله هغه خوشبو راغستي هغه لوګی او راکاږي نو خو دننه ځي هغه که نه نو ده ته قصدن لګیا یې. خو که ته یو ځي ته ورننوتې هلته لوګی دی او هغه تا راښکودو ځکه په څنګ دې راښکودو ځکه تا خو سا راښکوده نو سا خو به هلې که نه او هغه دننه لاړ نو په دې سره روژه الحمدلله نه ماتېږي. خوشبو استعمالولو سره د عام سپریګان چې کوم یو خو دغه خوشبو د لوګي والا دی خو مسله دغه ده، بل دا سپریګان چې کوم استعمالېږي د دې سره روژه نه ماتېږي، د دې سره روژه نه ماتېږي. اکثر قصې په دې باب کې چې کومې دي که نه هغه بې دلیله خلک بیانوي، اکثر ځای پلانې شو او بعض خو پکې داسې تفصیل شروع کړي چې هغه اورېدو کې سړي له حیا ورځي. اورېدلي مې د بعضو هغه مسلې اوبه چې وراچوئ احتیاط کوئ او پلانې شی کوئ او پلانې د بیانولو نه دي، ګزاره به کوئ روژه هم ماته نه شي. دا روژه څه داسې ونه دی چې پسې ګپ ته یو ټک کوي ماتېږي. لنډه ګوره موږ مسله اسانه حل کړه چې هغه بنیادي څه دي چې په هغې روژه ماتېږي، بس د دې نه علاوه چې څه دي په دې روژه نه ماتېږي. لږې وینې وتو سره دا مسله مې یاده کړي، وینې وتو سره ګوره روژه نه ماتېږي، وینې وتو سره روژه نه ماتېږي. ته چاله وینه ورکې ضرورت ته بیمار دی نو جمهور العلما دا وایي دې سره روژه نه ماتېږي. هغه ډراپ ځان ته لګې چې هغه د بیمارۍ دی یا هغه ستن ځان ته وایي چې هغه د بیمارۍ ده د خوراک څخه کار نه ورکوي په دې سره روژه نه ماتېږي. که هغه ستن د رګ ده او که هغه په غوښه کې ده هغې سره روژه نه ماتېږي الا دا چې تاله د خوراک څخه کار درکوي نو بیا ورسره روژه ماتېږي. خو عام لکه یو سړی